اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې وخت کې موږ له دوره ټیم راکا او زمونږ دا حالات او زمونږ دا مجبورۍ او زمونږ دا پریشانۍ د عوامو ته رسوي او زمونږ مشرانو ته رسوي چې په دې وسعت سره د دوی تپوس وشي او د دوی دغه وشي. زه تاسو شکریا ادا کوم. موږ الیکشن اراده د خپلو د ملګرو د ټولو دا اراده داسې وکړه چې ته خو اسی هم په دې واټ کې په دې کلي کې ستاسو منډه تړله او ستاسو خدمت لږ شته دی. نو که چېرې تاسو دې سیټ ته تیار شوئ نو موږ که دا الیکشن وکړو د دوی په تعاون سره د پارټۍ په تعاون سره د خپلو په تعاون سره د واټ په تعاون سره د کلي په تعاون سره موږ دې ته اراده وکړه او ماشاءالله زما ریزلټ د دې خپلو په تعاون سره او د واټ په تعاون سره د ملګرو په تعاون سره ډېر ښکلی راغی. زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم د خپل واټ د خپلو د پارټۍ د خپلو ملګرو چې ما سره دن رات محنت وکړه او ما سره یې منډې تړلې وولې. زه د دوی شکریا چې څومره ادا کوم نه دا کمه ده. کمې وعدې موږ کړي دي خلکو سره، یا د لارو دي یا د نالو دي یا د کوڅو دي یا د ټرانسفارمرو دي یا د دغه دي د هر څه وعدې چې موږ کم کړي دي. نو موږ سره خدای پاک دا فضل وکړه، زموږ امداد وشو چې موږ سره خپل مې راغی. د تحصیل صدر زمونږ خدای پاک راوستی ده. نو مونږ دا وو چې مونږ کوشش کوو چې مونږ خو دې واټ لسه وکړو خو مونږ به دې کلي لسه کوو انشاءالله تعالی. او نه به د چا کار به څه نه پاتې کېږي انشاءالله تعالی. چاته به خفګان نه، مونږ به د دوی په حالاتو او د دوی په خواهشاتو به پوره ځان پویو او ځان به ځای ته رسو. نن په دې ایجوکیشن دغه کې معامله کې کسان راغلي دي. لومبۍ ورځ ده، دې واټ نه شروع کړې ده، نور واټونو کې به هم ګرځېدلي. نو زه ټولو ته کوشش کوم چې دای سره لږ تعاون وکړي. دای د غربت د وجې نه کم واړه سکول ته نه ځي، کم د عاجزۍ د وجې نه ځي، کم د پیسو د وجې نه ځي، کم د سکول د لرې د وجې نه ځي. نو انشاءالله تعالی چې دای دا سروې شروع کړې ده، دای سره به تعاون کوو. ښه په نره سره نور واډونو ته چې هم دای درشي لږ ښه تعاون ورسره کوي چې دا پریشانی د ټولو ختمه شي. که خوا کې ورته سکول جوړېږي که نوره څه پریشاني دا ریپورټ په بره باندې ځي زمونږ ستاسو په تعاون سره او د دې علاقې او زمونږ د دې واډونو د دې علاقې د زیدي د دې ټولې علاقې به انشاءالله تعالی چې دا پریشاني هم ختمه شي چې هر وړو کې به سکول ته ځي. مونږ خو انشاءالله تعالی چې مونږ خو چې د ټول کلي وشي، خو هر مشر له پکار چې د خپل واډ هره مسله راوچته کړي او مونږ سره شیر کې انشاءالله تعالی. نو په حکومت کې نن سبا زمونږ نمایندګان ناست دي چې مونږ په هغوی باندې څه وکړو او په خپل د کلي د کلو وعدې خو نشو کولی، خو چې کم از کم چې خپل کلي منتخب کړو چې د دوی دا مسلې حل کړو. دا چې کوم ځوانان بېروزګاره دي یا وزګار دي یا غلطو محفلو کې ناست دي، چرته کې ولاړي څه کار کسبي نشته، نو موږ له امید دی په خپل واټ په سطحه به داسې محفلې جوړو، داسې پروګرامونه به جوړو چې دوی به پکې په ښه کار مشغول وي، دوی به پکې د ښه کار دغه اخلي انشاءالله تعالی. د غلطو ټولکو نه د دې نه به دا ټوله معاشره دا ټوله لکان دا زمونږ بچي دي، دا به پاکو، دوی به ځان سره جمع کوو، په یو پلیټ فارم کوو به انشاءالله تعالی. بله خبره دا ده چې زمونږ د دې واټ د نکاسای غټه خبره دا ده چې د دې پیسې منظوري شوي دي انشاءالله تعالی. د دې سروې شوې ده او زمونږ د دې نکاسای مسله به ټوله حل شي. دا لویه نالۍ به د بدرای د سر نه راغستې شي، په ډپه حجره به ودرېږي. زمونږ کلی به ورسره، زمونږ محله به ورسره، زمونږ واټ به ورسره ډېر زیات سپا شي. بله زه د خپلو وروڼو ته وایم چې دوی په موږ اعتماد کړی دی چې د دوی دن رات د شپې د ورځې کم کار دوی ته پیښی، کم مشکلات دي او انشاءالله تعالی موږ به مینت کوو، په بره به ځو د دوی هغه مشکلات به حل کوو، که هغه د لارې په حواله که هغه د نکاسۍ په حواله که هغه د بل څه په حواله دوی به انشاءالله تعالی موږ ته به ځان رارسوي او موږ به خپل کوشش کوو چې د دوی هغه مطالبې به ټولې سر ته رسو، مشرانو ته به یې رسو، دا به پې کوو. تاسو نه به دا پاتې چې تاسو پې موږ نه خبروي، موږ نه به نه پاتې انشاءالله تعالی، په بره به در سره زور کوو. زمونږ په واټ کې چې کوم ګیس په کوڅو کې منظور شوی دی، نقشې راغلې ده، یو کوڅه به نه پاتې کېږي، یو کوڅه به د وړوکي پیپ نه پاتې کېږي، د لوی پیپ نه به نه پاتې کېږي. دا به انشاءالله تعالی چې هر کور ته به رسي چې که په کومو کوڅو نه دی اومې سروې شوې ده، په هر سیس کې به دا به د نقشې په لحاظ باندې ځي. اوس په کارونه شروع شي، د الیکشن په وجه کارونه بند، اوس په شروع شي انشاءالله تعالی. د خپل واټ یو کونې ته به پیپ رسي، که په وړو کې که په غټو کې هر یو کور ته به ګیس رسي انشاءالله تعالی.
بله مسله دا ده چې موږ د دې په د واټ په وایز په واټ په دغه باندې په سطح باندې یو خپل دغه جوړو یو پروګرام جوړو چې په هغې کې چاته د کم ګروپ د وینې ضرورت وي هغه به موږ سره هر وخت اویلیبل وي هغه به هغې ته موږ پوره تفصیل جوړ کړو چې څه ضرورت یې هغې کې کم وینې ته کم دغه ته هغه به هلکان ځان رسوي او هغوی ته به هغه شی برابروي انشاءالله تعالی که څه پاتې د واټ والو نه به پاتې موږ د خویندو میندو د دې واټ خدمت ته راوتي چې په موږ یې ډېر لوی اعتماد کړی دی ډي آر سی په حواله خو به زه دا ووایم چې دا خو حکومت په یو سطح باندې یو دغه شروع شوی دی او دا ډېر ښکلی پروګرام دی پکې ټوله ورځې مسلې حل کېږي غټې مسلې د عدالت نه پکې خلک بچ کېږي د جنګ جګړو نه پکې خلک بچ کېږي چې څوک په څه طریقه درخواست راورسوي ټوله میاشت هفتواري ډیوټي ده د یو ورځ د څلورو کسو ډیوټي ده او هغوی 4 او 5 مسلې د جرګې په طور حل کوي او په یکم تاریخ باندې بیا موږ خپل رپورټ پیش کوو نو د علاقې یو مسله داسې نه ده چې ډي آر سی ته راورسي او هغه پاتې شي او نه به پاتې کېږي انشاءالله تعالی تاسو به دا مهرباني چې موږ ستاسو خدمت ته ناست یو ستاسو ډاډ ته ناست یو او ستاسو مرستې ته ناست یو چې تاسو زموږ مرسته وکړئ او موږ ستاسو وکړو نو تاسو زموږ ډېر په لویه سطح باندې وکړه اوس موږ له پکار دي چې تاسو موږ د دې مسلو نه خبروئ موږ یې په مخ کې بوځو او موږ یې حل کوو انشاءالله تعالی د موږ نه به پاتې نه تاسو همت وکړئ موږ ته شزان راورسوئ مسلې راورسوئ په اخره کې به زه دا ووایم چې د خپل واډ د خپلې پارټۍ د خپلو ملګرو د خپلې کورنۍ د ټولو زه بیا ډیره زیاته شکریا ادا کوم د خپلو خویندو میندو چې موږ باندې ډیر لوی اعتماد کړی دی انشاءالله تعالی چې د دې اعتماد ته به ټیس نه رسي انشاءالله تعالی د دې مسلې به ټولې حل کېږي والسلام